د غزني پکتیکا لوی لارې د بیا رغولو کار پیل شو. د غزني ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دغه لار 140 کیلومتره اوږدوالی لري چې د 145 میلیونو افغانیو په لګښت به په اساسي شکل بیا ورغول شي. تاسو په جریان کې له غزني ولایت د پکتیکا ولایت سرحد پورې 240 کیلومتره تقریبا 240 کیلومتر و 2 اشاره دا سرک نن د کار عملی شروع شد. طبق اساسی ساخته میشه که شامل اسفالت است، ترمیم کناره های سرک و یا داخل سرک، سنگکاری است، پلچک‌ها از این معمول سنگکاری است و اسلب کانکریتی است. مدت زمانی که پروژه باید تکمیل شود 1 سال است. د غزني پکتیکا ولایتونو ترمنځ غځېدلې لویه لاره چې د غزني د اندړ ولسوالۍ له چهار دیوال بازار څخه هم تیریږي جوړېدو ته یې موټر چلوونکي او د شاوخوا سیمې اوسېدونکي خوښ دي. دوی دغه راز له مسؤلینو غواړي چې د دغه مهم سړک د جوړېدو کارونه دې په ښه کیفیت بشپړ کړي. له ډېرې زیاته مشکلاتو سره لاس و ګریوان و له دولت څخه کور دې ودان سي ښاد آباد اوسي. موږ خوشحاله یو په دې باندې ډېر ځینې خوشحاله یو دوای ورته کوو چې راته جوړ شي او که راته جوړ شي دا نه ده له وخته موږ دغو خوشحاله اوسو کله به خدای راته جوړ کړي خو هغه بس الله تعالی موقع راوستی دې سړک چې ده نو جوړېږي موږ په دونه چې خوشحاله یو چې بیخي جاموج به نه جایږي. د غزني پکتیکا سړک د بیا رغولو کار په حکومتي لګښت داسې مهال پیلیږي چې اوس مهال د غزني د یوې لرې پرتې ناوې ولسوالۍ د سړک جوړولو ترڅنګ دې ولایت کې د لسګونو نورو لویو او وړو پروژو کارونه جریان لري چې سلګونو هیوادوالو ته پکې کاري بوختیا رامنځته شوې.